سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته نن به موږ تاسو ته د چکن ناګټسو چل درښکاره کوو ویډیو ګورئ د ډیرو خوندورو او مزیدارو چکن ناګټسو چل به زده کړئ په دې کې به د ټولو نه مخکې زموږ په کاریږي 3 دانې دغسې ټوسټ بریډ دا به وړې وړې ټوټې کړئ تقریبا 100 ګرامه پی یعنی شوده به په د پاسه واچوئ او د 15 منټو لپاره به یې کېږدئ چې دا شوده یعنی پی ښه واخلي تقریبا 1500 ګرامه د چرګ پاسته غوښه یعنی بغیر د هډوکي نه به یو ماشین ته ور واچوئ او ښه به یې پکې ووهئ چې قیمه شي کله چې دا دغسې قیمه شول نو بیا به ورته هغه ډوډۍ چې موږ کومه په پیو یعنې شودو کې پسته کړې وه هغه به ورته ور واچوئ او دا به هم په دې ماشین کې ووهئ چې ښه پکې حل شي یعنې دواړه چرګ او دا ډوډۍ د یو بل سره ښه مکس شي او حل شي اوس به ورته 2 غټې قاشوغې کارنفلور ور واچوئ یوه وړه قاشوغه مالګه یا د خپل ذایقې مطابق یوه وړه قاشوغه د سور مرچکي پوډر یوه وړه قاشوغه د تور مرچکي پوډر یوه وړه قاشوغه د سپین مرچکي پوډر یوه وړه قاشوغه د اوږې پوډر نیمه وړه قاشوغه د ادرکو پوډر یوه غټه قاشوغه سویا سوس سر به پې بند کړئ او دا به هم د یو بل سره په ماشین کې دغسې مکس کړئ کله چې دا مکس شول نو بیا به یو لوښي ته راواچوئ او تقریبا د نیمې ګنټې دپاره به یې په فریج کې کېږدئ چې یخ شي ځکه چې دا یخ نه وي نو بیا د ګوتو پورې نښلي او ناګټس ترې نه جوړېږي دغه د نیمه ګنټه پس اوس دغسې دا ټوله قیمه یخه شوې ده اوس به ترې ناګټس جوړ کړو نو لږ تیل به راواخلئ او دا لاسونه به پرې غوړ کړئ او تقریبا د خپل مطابق چې څومره غټ ناګټس تاسو خوښېږي هغومره به ترې جوړ کړئ ناګټسو له به دغسې ډیزاین ورکړئ ناګټس چې جوړوئ نو ټول به د یو بل نه لرې لرې ږدئ چې د یو بل پورې ونه نښلي دوه دانې هګۍ به دغسې د یو بل سره ښه ولړئ او مکس به یې کړئ سپین میده وړه به ستاسو په کارېږي د ټولو نه مخکې به دغه ناګټس راواخلئ او په دې وړو کې به یې ښه دغسې ووهئ چې هر طرف نه دا وړه واخلي یوه غوپه به له دغسې بیا په دې مکس کړو هګو کې ورکئ او بیا به بریډ کرمز کې به یې دغسې ووهئ په بازار کې پیدا کېږي د بریډ کرمز په نوم باندې نو دغسې ناګټس چې جوړ شول نو بیا به یې د 6 نه تر 8 ګنټو پورې په فریزر کې کېږدئ چې ښه یخ شي واورې په شان نو چې کله یخ شول نو تاسو کولی شئ چې بیا د پلاستیکو په یو بیگ کې کېږدئ چې سر یې بندیږي نو تاسو یې کولی شئ چې د 2 میاشتو دپاره یې بیا کېږدئ یعنې 2 میاشتو پورې نه خرابیږي نو څومره چې بیا تاسو غواړئ هغومره ترې پخولی شئ ناګټس دغسې یخ پخول غواړي چې کله واوره شوي وي نو د هغې دپاره به تاسو تیل دغسې تاوده کړئ تیل چې کله تاوده شول نو بیا دغسې یخ یعنې فریز شوي ناګټس چې دی هغه به بیا د غوړو ته ور واچوئ
دا غوړي ښه پوره ګرمي خو دا یخ چې ورته ورواچوئ نو دا بیا درمیانه ګرم پاتې شي نو دا ناګټس به بیا دغسې په درمیانه اور باندې پخوئ. کله دا یو طرف یې دغسې سور شو نو بیا به یې بل طرف ته واړوئ. ډیر مزدار او خوندور ناګټس راځي د مکډونالډ په شان د ذایقه یي. نو چې کله تیار شول دغسې نو بیا به یې دغسې راوباسئ، کوم چې تیاریږي نو هغه به ترې راوباسئ. نو دا شول زمونږ ناګټس. کو زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو او تاسو ته ښه خوراک غواړو. د الله په امان.